بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکې هیلې. غوښتل مې چې تاسو ته یو لنډ پیغام ثبت کړم، درکړم. کوشش وکړئ چې داسې نسل وکاروئ چې هغه آینده ولري. تاسو د هغه نسل نه مطمئنه اوسئ. د لر سپین غر زراعتي مالداري شرکت چې کوم ستنې جرمني او د فرانسې نه وي، هغه نتیجه لري داسې. نو کومې پاکستاني ستنې یا ایراني ستنې یا خرابې ستنې چې تاسو ته په 10 افغانۍ او په 10 افغانۍ پیدا کېږي او هغه به تاسو وهئ 4 کاله 15 کاله به انتظار کوئ او هغه نسل هم نتیجه نه لري، نو خپل آینده هم خرابوئ. خپل غذایي مواد چې کوم مصرف کوئ هغه هم تاسو بې ځایه ځي، وخت هم خرابېږي، غوا هم په مریضۍ باندې اخته کېږي. څلورم لنګون چې دی ایستي نو د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت ستنې مصنوعي القاح چې اصلي دي هغه وکاروئ تر څو دغسې نسل ولري. دا وګوره ما خوا کې زه غوا ولاړه ده، دا په 2019 کې شوې ده. دا اوس شیدې کوي، دا اوس که دا مالدار د ګټه کوي. هغه دوستان چې موږ سره نسلونه اصلاح کړي دي هغه الحمدلله ښه خوشحاله دي. او تاسو کوشش وکړئ چې کله زموږ ستنه اخلئ او یو غوا ته تطبیقوئ، د هغې نیټه چې ده هغه ځان سره ساتئ، ریکارډ یې ځان سره ساتئ، یې موږ ته رالېږئ چې موږ یې تصدیق کوو چې ویې ګورو چې واقعا د لر سپین غر ده او که نه ده. مننه.